زار دې شم قربان دې شم ګران افغانستان ګران افغانستان تمو د ننګونو کوري ګران پمون ګران ګران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. د قطر ځانګړی استازی له غني حمدالله محب او حنیف اتمر سره د افغان سولې په اړه غږېدلی. د شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ډاکټر مطلق بن ماجد القحطاني د کابل حکومت له مشر اشرف غني د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب او د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره لیدلي او د افغان سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي. له ارګ څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې القحطاني د افغانستان د سولې پروسې په اړه د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکړی او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله یې ښودلې. د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې اشرف غني سوله د افغانستان د خلکو او کابل حکومت اساسي غوښتنه یاده کړې او ادعا کړې چې په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستي. بل لور ته له ملي امنیت شورا څخه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې قحطاني له محب سره د لیدنې په مهال د افغانانو د خپلمنځي خبرو د ژر پیل غوښتنه کړې او څرګنده کړې چې که افغانستان ورڅخه غوښتنه وکړي قطر د بین الافغاني مذاکراتو کوربه‌توب ته تیار دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د قطر له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د غښتلتیا په اړه غږېدلی. د سولې په پروسه کې د قطر له هڅو مننه کړې او په دې برخه کې د القحطاني زیار ستایلی. د قطر ځانګړي استازي داسې مهال د افغان سولې په اړه د بحث په موخه کابل ته راځي چې د طالب او دولتي زندانیانو د تبادلې له دوام سره جوخت د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو هیلې راټوکېدلي. که څه هم تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د نیټې او ځای په اړه پریکړه نه ده شوې، خو طالبانو ویلي که له توافقنامې سره سمې 15,000 زندانیان خلاص شي دوی تیار دي له ټولو افغان جهاتونو سره خبرو ته کینی. ګټلې د دنیا له زوره وروي ازادي بچې د ابدالي بچې د ابدالي